امرالله صالح دا ځل ډیر جدي ښکاریږي. امرالله صالح نن کابل ښاریانو سره څنګه خپله د واټساپ شمیره شریکه کړله او صالح د بې اسنادو موټرو خاوندانو ته څه خبرداری ورکړ، تازه یې څه وویلې، دا هر څه په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر. امرالله صالح د کابل غلو پسې راخیستې ده. د واټساپ شمیرې یې شریکې کړي چې د غلو انځورونه او معلومات ورته راولېږئ. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې ولیکل چې د ولسمشر غني لخوا په مستقیمې لارښوونې د یو څو اونیو لپاره د کابل ښار امنیتي چارې پر خپله غاړه اخلي. نوموړي په یو تازه فیسبوک پوسټ کې د واټساپ 2 شمیرې شریکې کړي دي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د دغو شمیرو له لارې د وسلوالو غلو، خپلسرو، قانون ماتونکو، جنایت کوونکو او نورو بې قانونو کسانو انځورونه او په اړه یې ورته معلومات راولېږي. یادوي چې صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا هم لیکي چې که چیرې بې سندونو یا بې اسنادو موټرونو ته سندونه جوړ نه کړي نو ترې وبنیول شي او د پولیسو په اختیار کې به ورکړل شي. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه دا هم لیکلي دي که چیرې دغه سندونه موټرو ته وانخلي نو حکومت به دغه موټر د شهیدانو په کورنیو وویشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.